ډرامه، افسانه وغیره د انسان د ژوند عکاسي کوي. په تیرو وختونو کې داسې ډېرې ډرامې جوړې شوي دي چې د خلکو په ذهن کې نقش شوي او تر ډېره وخته پورې د انسان د ذهن نه دي وتي. نن چې موږ د کومې ډرامې ذکر کوو هغه د ارتر الغازي. ارتر الغازي د 14مې صدۍ د اناتولیا د ترکیې د تاریخ نه ماخوذ یو عظیم الشان داستان دی. ایمان، انصاف او د محبت په سیاهي لیکل شوی د یو بهادر او جنګجو کیسه چې په خپلو مضبوطو ارادو او په جرأت نه صرف د خپلې قبیلې بلکې د ټول عالم اسلام تقدیر یې بدل کړو. او اوس د ترکو د خانه بدوش کای قبیلې نه د یو داسې وطن ضرورت و چرته چې د هغوی را روان نسل خپله زندگی تیره کړي. د کای قبیلې سردار سلیمان شاه زوی ارتر الغازي د اسلام د سرلوړۍ دپاره خپل ځان، مال او خپل خپلوان په خطر کې واچول او د خپلو جنګجو سره په مختلفو دورونو کې د صلیبیانو، منګول او سلجوق سلطنت کې موجود غدارانو او د اسلام دشمنانو ته یې شکست ورکړو. 1280 کې د ارتر الغازي د وفات نه پس د هغه زوی عثمان د عظیم سلطنت عثمانیه بنیاد کېښود او همداشان د خانه بدوش یو قبیلې په 3 براعظمو 600 کاله حکومت وکړو. دا ډرامه د تاریخي کردارونو او واقعاتو نه ماخوذ ده. د دې ډرامې د شهرت وجه دا ده چې دا ډرامه یو افسانوي کردار نه بلکې د مسلمانانو د حقیقي هیرو ارتر الغازي او د مسلمانانو د 200 کاله شاته تاریخ عکاسي ده. د دې ډرامې د شهرت بنیادی وجه دا ده چې هر یو کردار د اسلامي شریعت مطابق پیش کړی شوی دی. او دویمه خاص خبره دا ده چې کله هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم مبارک ذکر کړی شي نو واړه، غټ، ښځه او نر ډیر په عقیدت په سینه لاس کیږي او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم درود او سلام وایي. به طور مسلمان موږ له پکار دی چې کم از کم یو ځل دا ډرامه په ژوند کې وګورو. د دې په کتو سره امید دی چې موږ به د خپل اسلامي تاریخ نه خبر شو. او بله خاص خبره دا ده چې د ارتر الغازي وینا موږ په ژوند کې د اقوال زرین په مثال استعمالولی شو څنګه چې ارتر الغازي ویلی دي. أمتنا ما هي مهزومة عالشمس بتبقى مرسومة والقدس بترجع مكرومة. أمتنا ما هي مهزومة عالشمس بتبقى مرسومة والقدس بترجع مكرومة.